السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو دوستانو، نن یوه ډیره عجیبه او ایمان زیاتونکې موضوع او واقعه حکایت د پیغمبر علیه السلام د صحابي در سره شریکوم. ډیر یو عجیبه واقعه ده. داسې واقعه چې انسان ته د الله تعالی پر قدرت او د ذکر پر طاقت باندې نور هم یقین ورکوي او یقین نور هم پسې زیاتیږي. محترمو دوستانو، یو صحابي و، نوم یې عوف بن مالک اشجعي رضی الله تعالی عنه و. د ده زوی بنجه و. دی رالی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې ای د الله جل جلاله رسوله، زما زوی د کافرانو د خوا څخه بندي سوی دی، قیدي دی، لاسونه یې تړل سوي دي او کورنۍ یې سخته په غم باندې اخته ده. پلار یې ډېر خفه و، په فکرو کې ډوب و. اخر د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خدمت ته حاضر سو. دا واقعه ورته بیان کړله چې زما زوی بندي دی، ته یو لار راته وښیه چې څنګه زه خپل زوی د کافرانو د بند څخه راخلاص کړم. نو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته وفرمیل چې له الله جل جلاله څخه وبېرېږه، صبر وکړه او ډېر لا حول ولا قوة الا بالله وایه. ګوره، د الله تعالی جل جلاله څخه بیره په زړه کې دا د الله تعالی جل جلاله د خوښې عمل دی. کله چې یو انسان د الله تعالی څخه ډیر زیات بیریږي، دا کس الله تعالی جل جلاله ته نږدې شخص دی. دا یو چې د الله تعالی جل جلاله څخه بیریږي، او بل صبر وکړه. الله تعالی قرآن کریم کې وایي تاسو صبر وکړئ ځکه زه د صابرونو مل یم. او لا حول ولا قوة الا بالله دا ډیر وایه. لا حول ولا قوة د اصلي موضوع هم پر لا حول ولا قوة الا بالله باندې ده نن. نو ګران ورونو، دا یو عاجز ذکر نه دی، دا د مؤمن طاقت دی. د لا حول ولا قوة الا بالله دا د غمونو دوا ده، دا د مشکلاتو کلي ده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وای لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. دا حدیث بخاری را نقل کړی دی او سره د مسلمه، یعنی متفق علیه حدیث دی. عوف بن مالک اشجعي رضی الله تعالی عنه کور ته ولاړی. د پیغمبر علیه السلام خبرې د ځان سره یوړلې. خپلې کورنۍ ته هم وویل چې دغه ذکر ډیر وایاست. هغوی به شپه او ورځ وایه لا حول ولا قوة الا بالله. دا به وایه د پاره د دې چې الله تعالی جل جلاله هغه زموږ زوی د قید څخه راخلاص کړي. او بل طرف ته د هغه زوی په قید کې سخت په تکلیف. پیغمبر علیه السلام دا خبر هم ورته وکړل. بل روایت کې راځي ول تاسې د یو چا په توسط دا خبر هغه ته ورسوي چې د لا حول ولا قوة الا بالله هغه هم وایي. نو عوف بن مالک اشجعي رضی الله تعالی عنه وایي موږ خپل زوی ته هم دا حال ورواستاوه چې ته هم دا ذکر کوه. نو هغه هم کوي. کم وخت چې موږ په کور کې اخته دا ذکر کو او هغه زوی مو هلته اخته دی، دا ذکر د الله تعالی جل جلاله دا بهترین ذکر چې د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورښولی دی، دا هغه هلته کوي، دی دلته کوي. خو الله تعالی جل جلاله چې کله د بنده فریاد واوري نو ناممکن شان ممکن کوي. هغه کله کله یو کلي لري چې د هغه کلي لا حول ولا قوة الا بالله ده. یو وخت الله تعالی جل جلاله د هغه بنجي صحابي دپاره د خلاصون لاره برابر کړله. د کافرانو د نظر څخه یې پټ کړي. هغوی فکر بلې خواته ولاړي. د قید څخه دی راخلاص و، د بندیخانې سره راخلاص و، راووتې پسې د باندې. او ان د دشمنانو ځینې اوښان هم د ځان سره راوړل. دا کافرانو کوم اوښان چې وه هغه یې رارهي کړل د ځان سره. کله چې کور ته راغلی، کورنۍ حیرانه سوله. پلار یې ډېر خوشحاله سو او فکر یې هم نه کاوه چې زما زوی راسي، ځکه هغه ډېر سخت بندي و، ډېر سخت مجرم و د کافرانو په فکر باندې. او پوه سول چې الله تعالی جل جلاله د ذکر او صبر برکت مرسته را سره وکړل. کم ذکر چې پیغمبر علیه السلام را ښولی و چې هغه لا حول ولا قوة الا بالله و، دا ذکر ډېر مفید ذکر و. د دې واقعې په اړه الله تعالی جل جلاله دا عظیم آیات هم نازل کړي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. څوک چې د الله تعالی جل جلاله څخه بیریږي، الله تعالی جل جلاله به ورته د خلاصون لاره پیدا کړي او له داسې ځای څخه به روزي ورله راورکړي
چې ګمان یې هم نه یې کړی. د سورة طلاق 2 او 3 نمبر آیات دی. نو ګرانو ورونو، که غم لري لا حول ولا قوة الا بالله وایست، که قرض و پور لري لا حول ولا قوة الا بالله وایست، که بل مشکل و حاجت لري لا حول ولا قوة الا بالله تاسې وایست، د کورنۍ په غړو باندې وایست، نو الله تعالی جل جلاله به ستاسې غم او ستاسې مشکل د منځه څخه یوسي. او که زړه مو تنګ وي، ځینې خلک داسې وي نه اکه زړه تنګ وي، هېڅ مشکل هم نه لري، خو په زړه داسې وي هغه د سپین سرانو په اصطلاح لکه یو چا چې په لاس کې نیولی وي، نو زړه یې تنګ وي، خو ابد یې زړه هغه جم لا حول ولا قوة الا بالله وایي. الله تعالی جل جلاله به په راحت و خوشحالي ور نصیب کړي. نو دا عظیم ذکر زیات وایست، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، ډېر ډېر وایست. شاید ستاسو د مشکل دروازه هم د همدې ذکر په برکت الله تعالی جل جلاله در خلاصه کړي. الله تعالی جل جلاله چې موږ ټوله د ذکر کوونکو بندگان څخه وګرځوي، هغه ذاکرین، هغه ذکر کوونکي چې الله تعالی جل جلاله د هغو سره محبت لري. ګوره که چیرې په یو ذکر باندې څوک د الله تعالی څخه یو څه وغواړي، الله تعالی په دې باندې خوشحاله کیږي. او که چیرې څوک د بلې لارې څخه یو څه غواړي، الله تعالی د هغه څخه خوابدی کیږي او کار یې سرته نه رسیږي. نو لا حول ولا قوة الا بالله ډېر ډېر وایست. هر مشکل چې لري، هر مشکل چې لري، الله تعالی جل جلاله به ان شاء الله ستاسو مشکل د دغه لا حول ولا قوة الا بالله په ډېر ډېر ویلو سره سرته ورسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې معلوم تعداد نه دی ښولی چې تاسې مثلا 200 واره وایست یا 10 واره وایست یا 20 واره وایست، فقط یې ویلي وه چې تاسې او ستاسې کورنۍ ډېر ډېر وایست. نو دا خو ډېره لنډه کلمه ده، خپلو ماشومانو ته یې هم ور زده کړئ، هغه دې هم وایي. الله تعالی به ستاسې کور د مسکینۍ څخه خلاص کړي، الله تعالی به ستاسې کور د خفګان څخه خلاص کړي، الله تعالی جل جلاله به ستاسې کور د غمونو څخه خلاص کړي، الله تعالی به ستاسې کور د مریضۍ څخه خلاص کړي، الله تعالی جل جلاله به ستاسې کور د هر ډول مشکلاتو او غمونو څخه خلاص کړي. الله تعالی جل جلاله به ستاسې کور ته مشکلات نه درولي، مریضۍ به نه درولي، مسکینۍ به نه درولي، او کم هغه نفاق چې په کور کې بې اتفاقي هغه د منځه څخه ځي. که چیرې یو څوک په دغه نیت ووایي چې الله تعالی زموږ د کور څخه نفاق بې اتفاقي دا لرې کړي، الله تعالی به هغه ورڅخه لرې کړي. که یو څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله موږ لمونځګزاره جوړ کړي، په دغه نیت باندې وایي، الله تعالی جل جلاله به د دوی کور لمونځ کوونکي او لمونځګزاره شخصیتونه جوړ کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دغه ذکر بیخي زیات وایي. د دې دومره زیاتې فایدې احادیثو راخیستې چې تاسو د خپلو مسجد د امامانو څخه پوښتنه وکړئ. د لا حول ولا قوة الا بالله دومره زیاتې فایدې دي چې په ویلو باندې انسان ستړی کیږي. نو هر انسان باید کوشش وکړي چې دغه ذکر ډېر ډېر وکړي. هر څومره ډېر چې وایست، الله تعالی جل جلاله تاسې د مشکلات څخه خلاصوي. یعنې که چیرې یو انسان هر کار پر ځان باندې ودروي چې زه یوازې او یوازې دغه ذکر کوم، هم به الله تعالی جل جلاله کامیابي ور نصیب کړي. نو کم از کم د المنځه څخه وروسته یې 100 ځله حتما ووایست لا حول ولا قوة الا بالله. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دغه ویډیو تر نورو ملګرو پورې شیر کو ورسو د ثواب خاطر باندې. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ټول په جنت کې سره یو ځای کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.